د فلم په شروع کې موږ یوه لس کلنه ماشومه ګورو چې په کور کې یوازې ناسته وي. د دغه جینۍ نوم لیزي وي. لیزي خپل سامان پیک کړی وي او یوه بلې کوټې ته لاړه شي. هغه په انتظار کې ناسته وي چې کله به زما مور پاسیږي، خو چې کله هغې مور پانسیږي نو هغه ورپسې ورځي او هغه پاسوي. او چې کله له هغې مور پاسیږي نو هغې ته وایي چې تا خو له 8 بجو ټایم ښودلی و او اوس خو 9 بجې دي. اصل کې لیزه خپل پلار سره ملاوېدلو ته بل ښار ته روانه وي. د دې د مور او د پلار طلاق شوی وي او لیزي خپله مور بالکل هم نه وي خوښه. اکثر د خپلو کې په منځ کې جګړې هم کوي او لیزي همیشه دغه فکر کوي زما دغه مور یوه ښه ښځه ده. دغه لپاره خو دغه همیشه لپاره خپل پلار ته روانه وي او د دغه ښځې ته هم پته وي چې یو پیره دغه ماشومه لاړه دا به واپس رانشي. اصل کې لیزي د خپل مور د حرکتونو نه ډېره تنګه راغلې وي. هغه ډېر زیات شراب او سګرټ هم څښي او لیزي نه غواړي چې نور ژوند د خپلې دغه مور سره وکړي. دغه لپاره دا پرېږدي او خپل پلار ته بل ښار ته روانوي او بیا دې دواړه په خپل سفر باندې روان شي. خو په لاره کې دې یو ځای کې ودرېږي او ګاډی ودرېږي. د لیزي مور دې ته یوه ګاډۍ ورکوي او ورته وایي چې د ځان سره کېږده او ما ته پته ده چې ته به بیا کله هم رانشي. خو لیزي ورته وایي چې ما خو تا له داسې څه خبره نه ده کړې. خو د لیزي مور ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته به بیا کله هم رانشي. او یو ځل بیا په سفر باندې وځي او بیا په دې منې شپه راشي. د لیزي مور د دې نه ټایم تپوس کوي او دا ورته وایي چې اوس 12 بجې دي. او بیا اچانکه د دې د ګاډي ټایر وشکېږي او د دې ګاډۍ بېتوله شي او په سړک کې یوه ګیدړ ولاړي او دا هغه ووښي. په دغه اکسیډنټ کې خو دوی دواړه مړه نه شي، خو د لیزي مور ډېره زیاته زخمي شي. لیزي د خپل موبایل اخلي او په هیلپ لاین باندې چاته ټلیفون کوي او ورته وایي چې زموږ د ګاډۍ اکسیډنټ شوی دی. په هیلپ لاین باندې ورته یو کس وایي چې لږ ونه کې انتظار وکړه او موږ به یو ګاډۍ درولېږو او هغې نه پسته به یو امبولانس هم درولېږو. د لیزي مور او دا په یو سنسان روډ باندې په دې انتظار کې چې اوس به څوک راشي او زموږ مدد به وکړي. او د دې د ګاډۍ ټایر هم پنچر شوی وي، خو دوی دواړه اوس په دغه مصیبت کې ګیر وي. بیا دوی هغه ګیدړ ګوري کوم چې دوی په ګاډۍ باندې مړ وي او هغه په دې روډ باندې پروت وي او بالکل نه خوځېږي. خو کله چې باران ودرېږي دوی دواړه د ګاډۍ نه کوشي او هغه ګیدړ ته راځي او ګوري که هغه ژوندی دی او که مړ. لیزي مور دې ګیدړ سره یو عجیبه غونډه کې هډوکي ګوري چې هلته کې پروت وي. لیزي ډېره زیاته یېرېږي او خپلې مور ته وایي چې راځه لاړ شو او واپس خپل ګاډۍ کې کښېنو. او یو ځل بیا لیزي خپل ګاډۍ کې دننه کښېني او هلته کې باران بیا شروع کېږي او لږ ساعت پس هلته کې یو ګاډی دوی پسې راځي. د لیزي نظر په هغه ځای باندې پرېوځي کوم ځای کې چې وختي هغه ګیدړ پروت و، خو هغه ګیدړ اوس نه وي او هغه غیب شوی وي. لیزي چې کله دا وګوري نو هغه ډېره زیاته ویرېږي او مور نه تپوس کوي، خو مور ورته وایي چې کیدای شي هغه ګیدړ به ژوندی و او ځان یې راښکلی دی او لاندې ځنګل ته وتښتېدو. او کوم ګاډی چې دې لپاره مدد ته راغلی و هغه دې ته وایي چې خپل سامان زما په ګاډۍ کې کېږدئ. او بیا دوی همداسې کوي، خپل سامان اخلي او د سړي ګاډۍ کې ایږدي. خو کله چې دا سړی د دې ګاډۍ خپل ګاډۍ پسې تړي د دې فرنټ حصه ډېره زیاته ماته شوې وي او دا سړی بیا دوی ته وایي چې ستاسو له ګاډۍ فرنټ حصه به بیا زه سمومه او بیا به دې کې خپل پړی اچوم او خپل ګاډۍ پسې بیا راکاږم. او هغه سړی د دې په ګاډۍ کې کار شروع کوي، خو بیا دوی ته داسې محسوس کېږي چې دغه ځنګل کې د ونو شاته څوک دوی ته ګوري. او هغې نه پس د لیزي مور ګوري چې له هغې موبایل هلته نه چا وړی وي او دوی په خپل سامان کې په غلطۍ کې هغه موبایل هم بل ګاډۍ کې کېغوستو. د لیزي مور کومه چې زخمي وي هغه خو خپله تللی نه شي او دغه لور ته وایي چې هلته کې لاړ شه او هغه موبایل ماته راوړه. لیزه چې کومه ډېره زیاته یېرېږي هغه نه غواړي چې ګاډۍ نه بهر وځي، خو مور ورته ویلي وي نو ځکه راکوشي. او چې هغه ګاډۍ ته راورسېږي نو هغه دروازه نه کولاویږي، ولې چې دغه دروازه لاک وي. او بیا هغه ډرایور ته وایي چې ما له کونجیانې راکړه چې دغه دروازه کولاو کړم. لیزي هلته کې په ځمکه باندې لګونه کې وینه ګوري، خو لږ مخکې چې کله دا وګوري نو هغه ګیدړ چا سایډ ته وړی وي او هغه یې خوړلی وي. لیزي ته دلته د زندګۍ یوه کیسه یادېږي. کله چې دې مور ډېر زیات شراب څښلي وو نو دې په لاس کې چاړه وه او هغه دې کوټې ته راشي او لیزي ورته وایي چې آی هیټ یو، زه تا څخه ډېر زیات نفرت کوم، ما له ستا غونډه کې مور نه راپکار. او بیا موږ هلته کې د لیزي شاته یو عجیبه غونډه کې شی ګورو او موږ ته دلته کې پته ونه لګي چې هغه څه شی و. لیزي یو ځل بیا خپل ګاډۍ ته راځي او خپلې مور ته وایي چې هغه ګاډۍ لاک دی او ورته وایي چې ما هغه ګیدړ هم وکتو چې هغه چا خوړلی دی. خو د لیزي مور دې ته وایي چې په دغه ځنګل کې ډېر زیات جانوران دي چې دا یو بل خوري. بل خواته هغه ډرایور چې د ګاډۍ نالې ننوتی وي او هغې کې کار کوي هغه هلته کې څه اواز اوري، خو کله چې بیا دا لیټ وي نو دا هلته کې څه هم نه ګوري. لیزي او د هغې مور په دغه ګاډۍ کې د امبولانس په انتظار کې ډېر ساعت نه ناسته وي، خو
خو چې کله دغه امبولانس رانشي دا هغه ډرایور ته اړوندونه وښي او ورته ووایي چې موږ ته پکار دی چې اوس دغه ځای نه لاړ شو خو هغه ډرایور دې ته جواب ورنه کړي دغه لپاره لیزي مور له ګاډۍ نه کوزېږي او هغه هلته کې ګوري او د ګاډۍ لاندې چې کله ګوري نو هلته کې یو ټارچ پروت وي او هغه ډرایور هلته کې غیب وي هغه څلور طرفه هغه ډرایور پسې ګوري خو هغه غیب وي خو بیا د دې ګاډۍ له پاسه له هغه ډرایور لاس راپرېوځي په کومه ډېر زیات ویریږي او د لیزي مور هم رامنډه کړي خپل ګاډۍ ته راشي خو لږ ساعت بس هغه ډرایور موږ ورو چې په ځمکه باندې ځان راکاږي او د هغه ګاډۍ ته را روان وي او په هغه چابۍ باندې خپل ټرک کولو کړي لیزي ډېره زیاته ژاړي او خپلې مور ته وایي چې زه هغه بلا کتی شم دلته کې پیل ځل موږ هغه بلا کتی شو چې هلته کې ناسته وي او دغه ډرایور د ګاډۍ لاندې راکاږي او هغه مړ کړي اوس لیزي او د هغې مور په دغه ګاډۍ کې ګیره شوي وي لیزي ډېره زیاته ویرېږي خو د هغې مور ورته وایي چې ته مه یېرېږه زه یم تا سره که نه تا ته به هېڅ هم نه کېږي او لیزي ورته وایي چې زه نه غواړم چې زه مړه شم او د لیزي مور ورته وایي چې زه هم هغه ګاډۍ نه چابیانې راخلم او که هغې کې چابیانې پرتې وي نو موږ به خپل ګاډۍ سټارټ کړو دلته نه به وتښتېږو خو د لیزي په غېږ کې یو پورې ونه کې بالوګي وي او هغه چغې ووښي او د دغه بالوګي په اواز سره هغه بلا د دې ګاډۍ ته هم راشي لیزي په مور باندې حمله وکړي او د ګاډۍ نه بهر را لړه کړي او چې څنګه د دې مور دا خوري هلته کې هغه امبولانس هم راشي او چې کله د امبولانس لینډ په دې باندې پرېوځي نو دغه بلا دلته نه وتښتېږي او دغه شانتې د لیزي مور به دلته کې بچ شي او بیا دا امبولانس دنده بوځي د لیزي مور دې ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دلته نه زر ته زر وتښتېږو او دلته کې یوه خطرناکې بلا په ما باندې حمله وکړه خو دغه امبولانس والا په دې باندې یقین ونه کړي او هلته کې یوه ښځه امبولانس ته بهر ځي او دا ځای چک کوي او په ریډیو باندې ورته څوک وایي چې دغه ځای کې یوه خطرناکه بلا راوتې ده او زر تر زر دلته نه وتښتېږئ او دغه جنۍ په منډه راځي او امبولانس کې کیني خو هلته کې هغه بلا د دې بل ملګري په دغه امبولانس شیشې باندې ولي په کومه چې شیشه هم ماته شي کومه چې درې واړه ډېر زیات ویریږي او هغه بلا د دې د ګاډۍ له پاسه ناسته وي لیزي او د هغې مور خو شاته ناسته وي خو دا بله ښځه مخکې په سیټ باندې ناسته وي او د لیزي مور دې ته لاس نیسي چې ته هم شاته راشه خو بیا هغه بلا په دغه ښځې باندې هم اټیک وکړي او دا ځان سره بار ویسي لیزي او د هغې مور په دغه ځنګل کې اوس ګیر وي خو د هغې مور بیا کوشش کوي او دا ګاډۍ دلته نه تښتوي خو دې نه پیله چې دوی دغه ځنګل نه بهر وتښتېږي هغه بلا راځي او د دې په ګاډۍ اټیک وکړي په کوم باندې چې دې ګاډۍ واوړي او له ځنګل دننه راشي او راپرېوځي په کوم باندې چې دواړه هم ډېر زیات زخمیان شي د لیزي مور چې کله وګوري چې د هغې لور ډېره زیاته زخمي ده نو هغه ډېره په ژړا شي او خپلې لور ته وایي چې ته فکر مه کوه زه به تا د دغه ځنګل نه بهر وکاږم او موږ به وتښتېږو او بیا ځي د هغه امبولانس ریډیو راغلي او هغې باندې چا سره رابطه کوي خو هغه ریډیو اوس خراب وي او هغې نه بس هغه بلا یو ځل بیا راځي خو دې نه پیله چې دغه بلا په دې باندې حمله وکړي او ویې خوري د لیزي مور په دې باندې هغه ټورچ وښي په کوم باندې چې دغه بلا هلته نه تښتېږي د لیزي مور ته اوس پته ولګي چې دغه بلا دغه لیډ نه ډېر زیات یېرېږي او دغه فکر کوي چې دغه ځای نه به اوس په کومه طریقه اوس تښتېږو د لیزي مور ته وایي چې اوس دلته کې ما سره یو پلان دی چې موږ به دلته نه څنګه تښتېږو زه به یو ډنډې باندې ولګوم او زه به تا له چغه کړم چې ته دلته نه وتښتېږه خو لیزي ورته وایي چې زه داسې نشم کولی هغه بلا به راشي او تا به مړه کړي خو د لیزي مور ورته وایي چې نه ما څه خو به په لاس کې اور وي او تا له خو پته ولګېده چې دغه بلا د اور نه یېرېږي خو لیزي ته دغه پته ولګي چې زما مور دروغ وایي او صرف دا زما ځان بچ کولو لپاره داسې کار کوي او هغه غواړي چې زه خپل ځان مړه کړمه او دغه خپله لور بچ کړمه او لیزي خپلې مور ته وایي چې بهر ته مه وځه خو لیزي مور لور ته وایي چې بېچاره زه بهر ځمه ولې چې دغه بلا به راشي او موږ دواړه به وخوري او مړه به شو دلته کې لیزي ته پته ولګي چې زما مور ما سره څومره مینه کوله او ما ته خو د دغه خبره اندازه هم نه وه او لیزي ته مور وایي چې ته کله کله اواز راکړم نو ته به ډایرکټ هلته نه تښتېږي بیا د لیزي مور په لاس کې اور بل کړی وي او کله چې دا ګاډۍ نه لرې لاړ شي نو دا هغه اور مړ کړي ولې چې ته پته وي چې څو پورې دغه اور زه مړ نه کړم دغه بلا به ما ته نه راځي او بیا لیزي ته چغه وښي چې دلته نه وتښتېږه خو بیا هغه بلا راځي او د لیزي په مور باندې اټیک وکړي او هغه ډېر زیاته زخمي کړي خو دغه نه پیله چې دغه بلا د لیزي مور وخوري لیزي بې شاته نه راځي او یو سټک باندې دغه بلا ډېر زیاته وښي او هغه زخمي کوي اصل کې لیزي تښتېدلې نه وي او هغه یو ځای کې پټه ناسته وي او خپل مور ته ګوري بیا هغه بلا راپاڅېږي او په لیزي باندې حمله کوي او هغه خوري خو د په لیزي لاس کې هغه ټورچ وي او دغه ټورچ په دې بلا باندې چې کله ووښي هغه بلا یو ځل بیا وتښتېږي لیزي بیا راپاڅېږي او خپلې مور ته راځي کومه چې ډېره زیاته سخته وي او هغه هلته کې مړه کېدل والا وي لیزي خپلې مور ته وایي چې دلته کې ما نشي پرېغوستلی خو لیزي مور هلته کې مړه شي خو لیزي هلته کې محسوس کوي چې هغه بلا اوس هم دلته کې چېرته ناسته ده او په منډه کې راځي او دغه امبولانس کې ننوځي
لیزي هلته کې د سپری بوتل ګوري او دې سره خپل مور هغه لیټر هم په لاس کې وي. لیزي ته دلته کې په دماغ کې یو آیډیا راځي او دا هغه خپل بالوګي په دغه امبولانس کې لړا کوي او په خپل هغه امبولانس کې چرته کې پټه شي او بیا هغه بلا دغه امبولانس کې دنه راځي خو لیزي هم هلته کې پیروزي او هغه بلا نه بالکل هم نه یریږي او هغه ته مخامخ ودرېږي او هغه سره خبرې کوي او چې څنګه دغه بلا په دې باندې حمله کوي هغه سپری دا بلی او په دې باندې اور لګوي